یو نظم دی چې عنوان یې دی بېوسه پلار د باچي تعلیم. بېوسه پلار د باچي تعلیم وایي سحر وختي چې خوب نه پاڅېدمه باچي مې وویل 100 روپۍ خو راکه. سحر وختي چې خوب نه پاڅېدمه باچي مې وویل 100 روپۍ خو راکه. د سکول استاد رانه کاپیانې غواړي پرون مې هم ډېره سزا خوړلې. د سکول استاد رانه کاپیانې غواړي پرون مې هم ډېره سزا خوړلې. ما ویل چې خدای به خیر کړي صبر وکړه چې لږ ساعت تیر شو د چایو وخت شو. وچه ډوډۍ د نغري په غاړه او بل د سرو چایو چینک پروت و. په دې کې بل بچي اواز وکړلو چې بابا جانه تا ته یاد دي که نه چې هغه بله ورځ مو چېرته لاړو. چې بابا جانه تا ته یاد دي که نه چې هغه بله ورځ مو چېرته لاړو. هغه د چا کور و د چای وخت و. هغو ته سرې سرې پراټې پرتې وې او ورسره بل خوا آګې پرتې وې. ولې زمونږ بېله چل نه ورځي؟ هغه د چا کور و د چای وخت و هغو ته سرې سرې پراټې پرتې وې او ورسره بل خوا آګې پرتې وې. ولې زمونږ بېله چل نه ورځي؟ ما ډېره شرمسترګې ټیټې کړلې او په زړه کې وایم چې دا څنګه وخت دی چې خپل بچي د جواب هم نه یمه. په زړه کې وایم چې دا څنګه وخت دی چې خپل بچي د جواب هم نه یمه. ناشته چې هر څنګه ومې کړله بچي مې بیا آواز کړو و بابا جان تا ته مې 100 روپونه نه ویلي. ما ویل چې بیا به شي ته سکول ته لاړ شه. بچی مې سکول ته په جړا کې لاړو. هلته چې ورسېدو لږ ناوخت و. استاد په زوره ووهلو او ورته ویل چې کاپي دې راوړې. هغه په پښو کې سترګې ټیټې کړلې. ویل چې بابا زما په کور کې نه و. هغه په پښو کې سترګې ټیټې کړلې. ویل چې بابا زما په کور کې نه و. استاد د دې حالات نه څه خبر و. پلار یې معذوره و. یو لاس یې نه و چې چېرته لاړو مزدورۍ په لورې. هغو به ویل چې ته ورځه سړیه دلته په یو لاس باندې کار نه کیږي. واپس یې بیا بچی کاله ته راغلو. پلار ته یې ټوله کیسه تېره کړله. دلته په یو لاس باندې کار نه کیږي. واپس یې بیا بچی کاله ته راغلو. پلار ته یې ټوله کیسه تېره کړله. پلار چې په غېږه کې راجوخت کړو کله او ورته غوږ کې پړ داسې وې چې دا تعلیم زمونږ نه پاتې ښه دی. واپس یې بیا باچه کاله ته راغلو. پلار ته یې ټوله کیسه تېره کړله او پلار چې په غېږه کې راجوخت کړو کله او ورته غوږ کې پړ داسې وویل چې دا تعلیم زمونږ نه پاتې ښه دی. راځه چې دواړه سره لاړ شو ښار له. هلته که چا مو مجبوري ولیده د کلي خلک په دې نه پوهېږي. چې زما یو لاس شته او بل مې نشته. چې پلار او زوی ووتو ښار په لورې. کله د چا دکان ته ودرېږي او کله د چا دکان ته ودرېږي. ورته اکثره داسې خبرې وشي ته روغ رمټ سړی سوال ولې کړې. بس لنډه دا چې دغه ټوله ورځ مې همداسې تېره شوله. ته روغ رمټ یې سړی یې سوال ولې کړې. بس لنډه دا چې دغه ټوله ورځ مې همداسې تېره شوله. ای میناول یاسینه بیا څه وشو؟ ماښام چې بیا کور ته واپس راغلمه یو بچي و ځان وژلی. میناول یاسینه بیا څه وشو؟ ماښام چې بیا کور ته واپس راغلمه هغه یو بچي و ځان وژلی. لکه زما د مجبورۍ خبر شو. په کور کې چغې شوې چې دا څه وشو. ما ویل چې دا د یو بېوسه سړي په دې دنیا کې وي هم داسې ژوندون.